السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. د پاکستان لپاره یو بد خبر او د افغانستان لپاره تازه د خوشحالۍ خبر دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د افغانستان لپاره تازه د خوشحالۍ خبر دا دی چې د سریلانکا فاسټ بالر لهرو کمار د افغانستان پر وړاندې په دویمه لوبه کې نه لوبیږي. د سریلانکا لهرو کمار د ټپي کېدو له امله د افغانستان پر وړاندې په دویمه لوبه کې نه لوبیږي. د پاکستان لپاره بد خبر دا دی، پاکستان د سریلانکا سره د یو ورځنۍ لوبو سیریز کولو ته منفي ځواب ورکړی دی. پاکستان د سریلانکا سره د 3 ورځنۍ لوبو سیریز ځکه نه کوي چې اسیا کپ کې له دوی څخه ملاتړ نه دی کړی. د ویسټ انډیز او متحده عربي اماراتو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز د جون په 4مه نیټه پیلیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې کیږي. ډیوډ وارنر غواړي د ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اعلان کړي. ډیوډ وارنر غواړي چې خپله وروستۍ ټیسټ لوبه د جنوري په میاشت کې د پاکستان خلاف ترسره کړي او له هغه وروسته تقاعد اعلان کړي. د افغان لوبډلې د ډګر ساتنې یا فیلډینګ روزونکي ریان مارون د پرون ورځې د ډګر ساتنې غوره لوبغاړي حشمت الله شهیدي ته د افریقایي صنعتکارانو په لاس له مریو جوړه سوې خولۍ ډالۍ کړه. په لومړۍ لوبه کې له سترې بریا وروسته به افغان اتلان یو ځل بیا د جون په 4مه نیټه د افغانستان پر مهال د سهار 9 بجې د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې د سیالۍ ډګر ته کښته سي، د افغان اتلانو د بریا په هیله. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.